که یو ورور درنه خفه وي همدا اوس ورشه بخښنه ترېنه وغواړه. که یو دوست او خپلوان درنه مرور وي خفګان ته یې مه پرېږده، ځکه دا دنیا په دې نه ارزي چې د بل چا له وجې ته خفه شې او د تا له وجې بل په غم کې ولویږي. ابن ماجه یو حدیث را نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وایي د دریو کسانو لمونځ او عبادت یوه ولیش هم پورته نه ځي یا نه قبلیږي. هغه درې کسان یو هغه امیر او رهبر چې ولس او رعیت یې ورځنې خفه وي. دوهم هغه میرمن چې خاوند یې ورنه خفه وي. او دریم هغه مسلمان چې بل مسلمان ترېنه خفه وي. دا ژوند په خفګان او په مرورتیا نه ارزي. او بل مهم ټکی دا چې تقوا